کتونکی او شاعر قیصر افریدی وایي تنقید کره او کوټه نه بیلوي بلکې د لیک ادبي ارزښت ټاکي. قیصر افریدی په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کتونکی دی. تر اوسه یې د شعرونو 3 ټولګي او د نقد په اړه 2 کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړپوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر افریدی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. بارکوال میاخیل د پښتو اوسني شعر، کتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې اورئ. قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، که هغه پر شاعري کېدل، که هغه پر لنډه کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟ زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کوم صورتحال و نو هغه یا خوونه او کوو. نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته، خو د هغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کومې وې نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته د شعرونو اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاري ادبي کار دی چې کوم د اثر سره زموږ سوچونه یو ځای کولای شي، نو هغه د هغې نه دغه ټولنې چې وې دا کاسره وې. جرس ادبي جرګه په هغه وخت کې چې کله باچا خان کاسر ژوندی و، طاهر افریدي صاحب او زه او ریاض تسلیم او مرحوم فهیم سره دي، موږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرس ادبي جرګې دغه قیام عملي کړه چې دلته به صرف د مشاعرو خبره نه وي، یو بل ته د شعرونو اورولو خبره به نه وي، بلکې دلته کې به هغه تخلیق چې هغه مثلا زمونږ ژبه، زمونږ ادب، زمونږ شاعر، زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولې شي، په سیالۍ کې ودرولې شي. یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدي روایت یا تنقیدي سرګرمۍ هر چېرته چې دي ضعیفې دي، کمزورې دي، که هغه په افغانستان وي، که هغه سویلي پښتونخوا کې وي، که هغه په پښتونخوا کې دي، د هغې باوجود هم دلته موږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به موږ یو داسې تنقیدي قدم اوچتو او داسې ځینې روایت به قایمو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغه څیز و چې په دې جرګه کې کله موږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل، نو زموږ د اجلاسونو او زموږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې موږ به د یو بل لحاظ بیخي نه کولو، شخصي لحاظ به مو نه کولو، بلکې تنقیدي حقایق څه شی دي، تخلیقي حقایق څه شی دي، د لیک لوست تقاضې څه دي، د ژبې تقاضې څه دي. په دې تناظر کې موږ په یو بل باندې تنقید کولو او داغه تنقید سره دا خبره قطعا نه وتاړلې چې موږ د پټ یا پنا د یو بل په تنقید باندې خفه شو، د یو بل نه یا د خفګان اظهار دی وکړو، یا مثلا په زړه کې داسې یو خبره واچو، ځکه چې موږ اعظم داول نم دغه سی په صفانیت سره کړو. نو هغه د تنقید هغه انداز، زموږ هغه رویه، زموږ هغه اعظم دا یو ښه صورتحال په خپل زموږ په جوړه کې دا واچولو چې موږ ډېر ښه تخلیقات وکړو. مثلا غزلی مولي کله شولې طاهر صاحب خود افسانې سره د مخ کې نه وابسته و، خو زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې د تنوع په بنیاد ورته ګوري، که د معیار په بنیاد ورته ګوري، هغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا د ریاض تسلیم زموږ میدان چې هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو، نو موږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو، تخلیقاتو ته ګورو، بیا سټیج بای سټیج مرحلهوار چې موږ څومره فکري او تخلیقي پیشرفت کړی دی، پرمختګ مو کړی دی، هغې ته چې زه ګورم نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس ادبي جرګې ده او د جرس ادبي جرګې د هغو اجلاسونو ده او په هغه اجلاسونو کې زموږ دغه عزم او دغه ارادې ده چې کوم موږ دا غوښتل چې موږ د په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه نه صرف دا چې موږ ته وګوري، د هغې توجه زموږ طرف ته راوړي، بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تقلید کېدلی شي. څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر افریدي صاحب
څه ډول افسانه یا لنډه کیسه ولیکله، شای مثال موږ په ټولو پښتونخوا کې په افغانستان کې هم ونه وینو. همدارنګه په کراچۍ کې دوه نمونه تاسو مخامخ یاست، تاسو غزل او د ریاض تسنیم صاحب غزل. هغه سي غزل چې لدې ځای په ټولو پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېر رڼا اخیستې ده او د هغوی غزلونه سړی ویلی شي چې د دې سرچینه یا هغه فکري سرچینه یې له تاسې اخیستې ده. خو په اوسنیو کلونو کې که وګورو په کراچۍ کې هغسې ادبي ناستو یا د دغسې تنقیدي غونډو بهیر ډېر ورو شوی دی. علت یې څه دی؟ جی بالکل دا ډېره ښه پوښتنه ده. وړاندې خبره خو زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زموږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی، او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زموږ د هر یو سړي هغه شاعر ادیب دی او هغه یو عام سړی دی، داغه مسله چې داغه معاش ظاهره د روزګار مسله ده. نو دلته کې سم مسلې خدا سړي چې هغه د روزګار سره تړلې دي، د روزګار د وجې نه ډېر لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کیږي چې هغه دی. بس هغه یو وخت وو چې دا فرصت زموږ د لیکوالو سره و چې موږ سرګرمیم کولې او د هغې لپاره موږ دا سیس کلم نه دی فرض کړی چې موږ د په ډرنګ روم کې ناستو یا موږ د په یو وی آی پي ځای کې ناستو، بلکې جهانګیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې موږ اجلاسونه منعقد کول. زموږ چې کوم مقاصد هغه مقاصد به موږ مخ په وړاندې بول. د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې موږ یو فرصت لرلو. اوس مخې ته حالات داسې راپېښ شوي چې زه ګورم او سترګې غړوم، ماته دلته کې هر یو شاعر هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري. او دا ګڼم چې په هغه وخت کې که چا به مثلا یو روزګار کول، اوس زه داسې کسان پکې وینم چې هغوی په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوځي. نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي، خو یو خو دې څیز لکه زمونږ د هغه وړوکی غوندې اجتماعیت چې دی هغه یې متاثره کړی دی، او چې متاثره کړی دی نو هغه اکټیویټیز یا سرګرمي چې دي هغه ورسره متاثر شوی دي. دویمه خبره به زدا وکم، او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم، بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل تر نږدې کړي دي نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبه په نوی نه د نږدې نه بلکې د یو بل چې کوم معایب دي هغه ورته د نږدې نه ښکاري. او زه چې په دې آینه کې ګورم نو یوازې کراچۍ نه بلکې که پېښور ته لاړ شي، که کوټې ته لاړ شي، که افغانستان ته لاړ شي، څه یو ډېر عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی، د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی. او زه په اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم، زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزوري شوې ده یا ختمه شوې ده. په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زموږ انسان یم، ما سره ساخیستونکي نور خلک هم انسانان دي، خو دا په پښتنو باندې چې کوم د حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د 13 کالو راسي، نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره د لیکوال په نفسیاتو باندې یو اغیز کوي. او دا ګڼم چې د دې حالات رد عمل به وي چې په مونږ کې د برداشت ماده کم شوې ده، چونکې ادبي سرګرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي، د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادی چیز دی، او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کېږي. د تنقید عالمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د یوې ژبې د ادب ارزښت یا دغه قدر ټاکلی سي. خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی، آیا څنګه کېدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده خو دا وده نه کوي، شنه کېږي نه، څنګه کېدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي؟ دا ډېر ښکلی سوال دی، خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي، تفصیل غواړي. بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله مونږ د ځینې خلکو عادتونو کې، په نفسیاتو کې، په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو، نو مونږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دی مخ په وړاندې سفر کړی دی. زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ په وړاندې تللي وي، نو په هغې کې دوه څیزونه ډېر ښه په نظر راځي. یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې داسې صورتونه را پیدا شوي وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسلې نه پیدا کېږي. هغې د یو بل په مافل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي، او تر څو پورې چې د یو بل په مافل ضمیر سړی پوهېدی شي، زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف، انتشار، دا څیزونه ډېر کم را پیدا کېږي.
نو په تهذیبي لحاظ هم زدا غنن چې مونږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې مونږ بيخي ورستو روان یو. قسم زما دعوه ده چې د اوسنۍ ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ د تهذیب هغه مقام ته نه رسیدل کوم چې قابل رشک مقام وګڼل شي، خو نو چې ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ باندې په سست قدم روانه نو په دې سست قدمو کې رستو په سست قدم روان یو وجه ده. دویمه خبره ده چې زمونږ د ژبې نه کله مونږ ورخوا شو په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو. نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیس دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو. هر یو سړی پکې آزاد دی د تنقید لپاره. اصول، ضوابط، قاعده، قانون د سيزونه نشته. یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي، نو کا د خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته وړېدو، د تخلیقي میدان، نو موږ ورته ویل شو چې تا خپل میدان پرې خودو، ته بل میدان ته وړې دي، ته معیارات بدل کړ دي. اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم، او چې شخصي حدود نه دي معلوم نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګټ شو، د کومې زاویې نه تنقید وکړو، څنګه په چا وکړو، هر یو سړی ځان آزاد غني. زه دا غنم چې د تنقید بنیادی خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان نه وي متعین شوی، تر هغه پورې به دا غلطي کیږي، او چې دا غلطي کیږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دي دا به مرور پیدا کیږي. ما په بعضو لیکونو کې د دې خبرې بیا یاد کړې ده چې تنقید د فنپارو ساينس دی، او د ساينس وظیفه بیا کچېرې موږ په صحیح معنی کې و پیژنو او په تنقید کې استعمال کو، نو موږ به وګورو چې د ساينسي تنقید شکل داسې اړو جوړیږي نه چې موږ د ارومرو د فنپارې تعریف وکړو یا د موږ د فنپارې بد وایو هغه، بلکې بنیادی سیس دا دی چې ساينسي سوچ دا دی چې موږ د فنپارې نه څه راوستل شو، د فنپاره کې هغه کوم قدر دی چې موږ هغه استخراج کولای شو او هغه بیا موږ خلکو سره متعارف کولای شو چې د فنپاره بنیادی قدر دا قدر دی. نو تر څو پورې چې د فنپاره نه د قدر د استخراج کولو خبره ده، دا یو داسې سوال دی چې د فنپاره موږ ته قدر راکولای شو او موږ هغه خلکو ته ثبوت په تور پیش کولای شو، نو موږ دا ویل شو چې دا فنپاره ده، دا قدر دی او دا د دې فنپاره صفت دی. که فنپاره موږ ته قدر نشو راکولای، نو چې څنګه زما محسوسون چې د فنپاره کې یو قدر نشته، دغه سیباري او سر دغه فنپاره خالق به خپل هم د محسوسوي چې په فنپاره کې حقیقتا کوم قدر نشته ده. په داسې صورت کې که په هغه باندې یو تنقید وارد شي، نو هغه به زګمان نه کوي چې هغه په دې سیس باندې خفه شي، نه د یو نه د بل نه. خو ته ګوره که په لیکنو کې وي، که په تنقیدي اجلاسونو کې وي، دا څنګه چې موږ یو بل تخپې اړمو او یو بل وزر ماته او دا کوو، دا غي وجه صرف دا چې تنقید نو یو شخصي ونشي جوړ شوی دی. هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي، او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي هم ده، او د دې بدقسمتي اثرات چې د بیا خاص کر په موږ پښتنو باندې زیات ځکه اثرات غورځوي چې موږ چونکې د اول په تهذیبي لحاظ وروسته خلک د برداشت څخه ماده چې کوم پکاري په موږ کې هغه نشته، چې نشته نو تنقید هم په موږ کې وده نشي کولای، بلکې ډېر په مزه کوي، یاړو کوي. پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي، د دوی د تنقید ډېر په خوانه ساده تعریف کوي چې تنقید معنی د یوې فنپارې د یوې منظومې یا منثورې لیکنې کراو کوټه معلومول. څه فکر کوئ تاسو تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی؟ آیا موږ دا ویلای شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي، دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی؟ آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی کنه په پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاستنه؟ اصل کې اول خدا کراو کوټه چې د دې دوه لفظونو د ترکیب چې په دې باندې مونږ تر اوسه خبر نه کړی چې کارا ست یو کوټه ست وی کنه. ما اوس دا خبره وکړه چې د فنپارې سره کوم په ساينسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو، نو پاره کې زمونږ د پردا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره خده یا خرابه. زمونږ د پاره بنیادی سوال دا دی چې په دې فنپارې قدر څه ده. اوس دلته دا کارا لفظ چې د خپل امانت دلته پیدا کوي، دا فنپارې نه چې کله مونږ یو قدر پیدا کو استخراج کو، مونږ دا ویل شو چې دلته کې دا فنپاره چې دا کارا شو. زما په نس د کارا مطلب هم دغه دی. د دین علاوه دا چې مثلا مونږ د ارومرو د فنپاره غیبت او کوفلانه او دا ثانوي غونډه خبري، بلکې ثانوي نه دي زدا غني چې دا د سره تنقیدي حصہ نه دي، او د تنقید چې خپل بنیادی کوم حیثیت ته نو هغه هم دغه مراد چې کوم د فنپاره د قدر استخراج مبارک ما خبره وکړه، او په دې کې دا کاراټه کې چې دا هم دلته زده داخل غنم دا کوټه چې دا کار سره چې دا کوټه لکولې شوی زما په نس د دې ضرورت هم نشته. بل ما دا ول چې په پښتو ادب کې آی نړیوال چې د تنقید کومې تیوري دي،
په پښتو ادب کې په هغه برخه کې څه کار شوی دی کنه په پښتو کې لا تر اوسه پورې تنقید د خړپوڅ په حال کې پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا دی چې حقیقت کې د خړپوڅ په حالت کې اگر چې لیکنې پکې شوی کتابونه پکې چاپ شوی دي او بیا کچره د خړپوڅ په حالت کې وي نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کم کې د ماشوم د داغه نه مونږ بیا د توقع څنګه لرل شو چې په عالمي ادب کې څومره تنقید نظریات متعارف شوي دي د بستانونه متعارف شوي دي آیا هغه بدل تراغلي وي او دلته به په بنیادونو باندې کار شوی وي کبه نه وي شوی زه خو دا غواړم چې دغه د بستانونو مونږ ته صرف نمونه را رسیدلې اول ته کدا د بستانونه قائم شوي دي نو هغه په یو تنقیدي تسلسل کې د وخت د مخصوص ضرورتو تر مخه د وخت د ضرورتو او د ځینو خاص نظریات تر مخه پیدا شوی دي دلته کې چونکه زموږ تنقید یو تسلسل نه لري او چې تسلسل نه لري نو زموږ تنقید هغه ځای ته نه دی رسیدلی چې نظریات پیدا کی او بیا دغه نظریاتو په بنیاد باندې په دې کې ځینې تنقیدي میدانونه جوړ شي چې هغه جمالیاتي تنقید وي یا مثلا هغه نفسیاتي تنقید وي یا ساينسي تنقید وي یا د نور چې کوم څومره نمونه دي د تنقید نو زما خیال چې دا سوال مونږ د خپل تنقید نه د پوښتنه نشو کولای ځکه چې زموږ تنقید مونږ په خپل د منو چې په خړپوس په حالت کې زموږ تنقید دومره لوی وظیفه نشي تر سره کول او نه تر سره کړی دا قیصر صاحب ته شاعر تا مخکې وویل چې په کراچۍ کې د خواري مزدوري ژوند د عام خلکو غوندي د لیکوالو شاعرانو ژوند هم اغیزمن کړی دی ستا مسافری هم خپل کلی کراچۍ ته راپیل شو له کراچۍ ولاړې په کویت کې د ډېر زمانه مسافری وکړه څه فکر کوي چې آیا د مسافریو د بل وطنیو په مجموعي لحاظ د ټولو پښتنو افغانانو په کومه مسافرۍ دی او یا خصوصا ستاسو پر شاعري باندې د څه اغیز کړی دی یا په مجموع کې ټول دغه مسافرۍ پردیسي چې لتیرو 40 کلونو رئیس پښتانه افغانان نور یوادونو ته مسافر شوي دي د پر پښتو ادبیاتو څه اغیز کړی دا څه چې شاعري کله چې شاعري سره په تعلق کې موږ تجربه خبره کوو نو دلته تجربه دوه شکلونه مخې ته راځي یو هغه تجربه چې هغه ستا په ریل لایف یعنی حقيقي ژوند کې تحصیل کړي وي دغه تجربه چې دي د ستاسو د شعر خام مواد جوړي او دغه خام مواد چې بیا کله ستاسو تخلیقي تجربه نه تیریږي نو دلته کې تجربه د دویم شکل مخې ته راشي یعنی یو حقيقي تجربه یو تخلیقي تجربه دلته د دې شکلونه دوه مخې ته راغله خو کله چې دغه حقيقي تجربه ستاسو تخلیقي تجربه سره جوړيږي نو دلته کې دا تویل چې تخلیقي تجربه چې دغه د حقيقي تجربه نه بغیر نشي تر سره کېده دا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقي تجربه یا هنري تجربه چې ستاسو خام مواد ورسره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې دا هغه نشي کېدلی زه دا غنم چې کزه د خپل ذات تر حد سوچ کوم نو اگر چې د پردي وطن مسافری خواري مزدوري دا یو ډېر تاریخ صورتحال وي او په کلونو د صورتحال نه تیرېدل په داسې حالاتو کې چې کله یو سړی سره هغه د برداشت قوت نو او یا دا چې هغه دغه مخې ته ځینې مقاصد نوي پراته چې هغه دا فرض کی چې ټیک دی د صورتحال ډېر تاریخ دی خدای تاریخ صورتحال زما د هنر د لپاره زما د فن لپاره ماته پکار دی دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرې کوي دا غینه تجربه حاصلوي خام مواد حاصلوي خو هغه خام مواد هغه تجربه د غي د ریل لایف د حقيقي ژوند تر هغه ممکنه ده چې د قدم په قدم ځای په ځای راهنمایي وکړي مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي مګر زما غو یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه بیا د استفاده کولای شم چې ماغه حقيقي تجربه چې دی هغه بیا زما د شعر لپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زراخلم او د خپل تخلیقي تجربه نه تیراوم نو زه خدا غواړم چې کدا تجربه ما سره نه وي د غریل تجربه ما سره نه وي نو دا څومره په لګه پیمانه چې ما شاعري کړه کې د شیدام ما سره په لاس کې نه وي په ادب کې خدا بحث اوس ډیر زوړ شوی دی چې وای ادب د ادب لپاره کا ادب د ژوند لپاره خو زه به دا پښتنه داسې وکم چې د پښتنو په وطن کې چې لتیرو 40 کلونو رئیس کوم حالات خصوصا د تیر لاس 15 کال چې بیا کوم نور خنړي حالات په دې وطن کې پیښ شوي دي د هم زموږ پر د معاصر شعر معاصر ادب باندې ډیر اغیز کړی دي ځینې ادیبان خصوصا هغه چې تر ډیره د ادب لپاره په دې نظر دي نو هغه دغه شاعري ته یا دغه ادبیاتو ته چې هغه کې د معروض حالات انزور شوي هغه دغه موقتی یا د لنډ وخت لپاره غني وای چې کدا حالات ختم شونه دغه ادبیات به مړ شي څه فکر کوي شاعر په دې مکلف نه دی چې هغه باید د خپل ټولنې حالات هم
په هنري بڼه انځور کړي؟ دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري. که نیغ په نیغه جواب یې کوو نو موږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه وخت د حالاتو بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته وو، کوم سیاسي غورځې پرځې مخې ته وې، د کوم قومي انتشار سره مخ وو، د کوم مکار دشمن سره مخ، د هغه په شاعري کې دا ټول عکسونه موجود دي. خو دا تجربې محض د خام مواد په شکل کې د نه دي استعمال کړي، د یو خاص تخلیقي تجربې نه راتېرې شوي دي. نو هغه یو داسې افاقي شکل موندلی دی چې په نن وخت کې موږ د خوشحال خټک شاعري ته هغه شاعري نشو ویلی چې کومه موقت شاعري وي. که چېرې د خوشحال خټک شاعري موقت شاعري وي 4.5 کاله پس به هغه اوس موږ ته نه وی را رسېدلی. هغه موږ ته په رسېدو کې به تر اوسه پخوا ضایع شوې وي، خو هغه ضایع نه شوله، هغه موږ ته را رسېدلې ده او موږ په زړه او نظر سره د هغه د شاعري هرکلی کوو. د دې مطلب دا دی چې حالات خپل معروض حالات موجود حالات هغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکنه ده. که یو شاعر داسې وکړي دغه شاعري به ضایع شي. حکم دغه حالات د خام مواد په تور هغه راواخلي او هغه د یو بهترین تخلیقي تجربې نه تیر شي، نو زه دا ګمان کوم چې یو شاعر هیڅ قسم شاعري چې دغه نه ضایع کېدی شي، نور کېدی شي او نه د چا د پامه بدېدی شي. قیصر صاحب څنګه چې زموږ غوندې په یوه وروسته پاتې ټولنه کې عام ټولنیز بدلون راوستل ډېر ګران وي او خلک ډېر په ګرانه بدلون ته تیارېږي، همداسې د ادبي دودونو بدلول دي. په معاصر وخت کې چې په پښتو شعر کې نوې تجربې کېږي، ځوانان نوې استعارې او نوې تشبیهات کاروي، څه فکر کوئ چې ځینې خلک له دغه تشبیهات او استعارو سره مخالفت کوي او د ځوانانو پر شعر نقد کوي چې دغه استعارې کارول پکار نه دي یا دا له شعر سره معقول تشبیهات نه دي؟ څه فکر کوئ چې په شعر کې نوې تجربې پکار دي، نوې استعارې راوړل پکار دي که نه په هغو زړو کلیشو باندې شعر لیکل صحیح دي؟ داسې یو خبره ده چې شعر لیکل زما په نزد یوازې د شعر خبره به نه کوو بلکې د هر یو هنر خبره به وکړو چې هر یو هنر چې دی هغه موږ ته یو څیز ایجادوي یا تخلیقوي، خو دغه څیز زموږ د وخت یا زموږ د عصر یا زموږ د معروض د ځینو خاصو ضرورتو تر مخه داسې کوي. نو کم څیز چې نوی نوي په کم څیز کې چې نوښت نوي یا د زموږ د دور د ضرورتو زموږ د دور د غوښتنو مطابق نوي، نو هغه څیزونه مثلا که په نن وخت کې زه په بازار کې د بیډ او د کټ په ځای باندې چوکۍ خرڅوم، هر یو سړی به دا وایي چې دا ته د کومې زمانې خبرې کوي، دا زمانه کوم ځای ته تللې ده او ته په کوم ځای کې روان یې. نو د هنر بنیادي مقصد خو نوښت دی او نوښت بیا هم دا دی چې موږ زړې استعارې په زوړ انداز باندې په زوړ تکنیک نشو استعمالولی. همدغه شان تشبیه ده، همدغه مجازي مرسل دی، همدغه شان نور چې څومره شعري سنتونه دي. د دې سنتونو مقصد هم دا دی چې دا کومه تړلې او ټاکلې ژبه نه ده. د شعر ژبه چې دا د منطق نه، د فلسفې نه، د ساينس د ژبې نه، د دې نه صرف په دې وجه بیله ده چې د ساينس فلسفې او منطق ژبې چې دي دا ټوس او مشخص ژبې دي. دا یا خو ته بدلولای نه شي ځکه چې دا ته بدلوي د دې شاته چې کومه ټاکلې تیوري ټوله ورسره بدلېږي. او د شعر ژبه چې دا چونکه په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي، نو بیا د شعري سنتونه چې دي د دې جواز هم دغه ده چې دا په هر وخت کې د سنتونه چې دي دا مونږ بدلول شو، د دې سنتونو په ذریعه مونږ خپل ژبه زمونږ د خپل اظهار پیرایي او سانچي چې دي هغه بدلول شو. نو اگر چې د استعارې د بحث چې ده دا په ادب کې یو متنازعه بحث ده او په دې باندې دوه ډلې موجود دي چې یو ډله دا غني چې استعاره په شعر کې بغیر د استعارې نه اډو شعر تخلیق کېدای نشي یا د شاعر مقاصد چې دی هغه پوره کېدای نشي، او دویمه ډله چې دا غدا غني چې په شعر کې برای راست تخلیق بغیر د استعارې بغیر د تشبیه نه هغه داسې دی لکه موږ د یو ګلاب مشاهده کوو او د مخامخ د ګلاب په شکل کې کوو، اما د استعارو او د تشبیهات په لباس کې نغاړل شعر داسې وی لکه یو ګلاب چې موږ دغه تصویر وستوي او موږ د ګلاب تصویر ته ګورو. نو په خپل ځان کې دا یو متنازعه بحث خوده. زما خپل انداز زما خپل نظر دا دی چې دا انحصار لري د استعارې په استعمال باندې چې یو شاعر استعاره استعمال کړي دا مګر په داسې دود استعمال کړي دا چې هغه نه یوازې دا چې هغه تخلیق روخانه کړي دی بلکې مستعار او مستعار منه دواړه روخانه کړي دي. په داسې صورت کې د استعارې شان چې دغه اوچت شي کمزور نه شي او دا انحصار لري د شاعر په تخلیقي استعداد باندې. مګر ځینې شاعران داسې دي چې هغه استعاره استعمال کوي نه یوازې دا چې هغه د تخلیق شان ورسره اوچت نشي بلکې د استعاره شان ورسره متاثر کیږي. دا اوس د نسیم نثار د سویلی پښتونخوا یو شاعر دی دغه چاپ شوی دا باغی باندې ما سریزه کیم دغه په استعارو باندې خبره
کړې ده او زه خپل ځاني د دې په حق کې یم چې د نن وخت مطابق استعارې چریاغه وی چې زما د نن وخت ضرورتونه د ځان سره په تخلیق کې راوړي خو نو دا استعارې جواز هم شته دی په استعارې سره تخلیق هم خوله کیږي او دا تخلیق په منظرنامه کې چې هغه استعارې ته او د استعمال ته ګورو نو استعارې شان هم ورسره اوچتېږي او هغه خلک چې مثلا دا غني چې نه استعارې دي بس د یو خاص ټکنیک لاندې په ډول استعماليږي کوم چې د نمخ کې کلاسیک کې استعمال شوی دي نو زما په خیال په دې سره دا نه د استعارې سره انصاف دی او نه د تخلیق سره انصاف دی موږ دا ویلای شو چې شعر له معمول ژبې غیر معمولی استفاده کول دي یعنی د معمول ژبه په غیر معمولی ډول استعمالول دا یو شعري هنر دی څه فکر کوئ زموږ چې کوم شاعري کیږي موږ څومره شاعري موږ دا ویلای شو چې دا واقعا هغه کې د ادب یا د شعر روح سته پکې ځکه ډیر د شاعران هم ست چې هغه عام د معمول تور راخستي یوازې د شعر چوکاټ پر ردیف قافیه کې بند کړی وي آی موږ هغه ته شاعري ویلای شو موږ هغه ته هنر ویلای شو کنه هنر خصوصا شعر هنر یو بل څه دی تاسو به غور کړی وي چې کله د شاعرین یو خواته خبره کوو د سیمټ او شګي مختلف قسمونه او اوبه د دې د مزج نمون یو مساله جوړ کو نو په انفرادي شکل کې د دې خام مواد چې دي شګه د سیمټ د اوبه دي موږ دا په انفرادي شکل کې د سیمټ او شګه اوبه ویل خو کله چې د خپلو کې امیز شي په یو خاص تناسب سره او د دې نه یو سیس جوړ شي نو بیا غي ته موږ شګه او سیمټ او اوبه نه وایو هغه ته موږ مساله وایو په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده کله چې هغه د تخلیقي تجربه نه تیر شي هغه د معمول ژبه پاتې نشي مختلف الفاظ د الفاظو خاصیتونه هغه په یو بل کې مدغم شي امیز شي او دغه امیزش په نتیجه کې چې کوم سیس پیدا شي هغه بیا هغه سیس نه وي هغه د خپل خام مواد نه په خپل تعریف کې بیل وي اوس خبره ده چې یو سړی الفاظ د ژبه راوغستل او د خپل معمول سره سم په خپل مغو معنویتونو کې استعمال کړل نو د دې مطلب دا شو چې هغه د تخلیق د مرحله نه تیر نشو هغه د امیزش و نه کړو د غیر امیزش نه یو نوې سیس پیدا نه کړو یو نوې معنویت پیدا نه کړو چې پیدا نه کړو د مطلب دا چې هغه شعر مونږ نه لیکل اوس دلته دا سوال را پیخیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی نو زه به تاسو دا وایم چې په خوا ډیر داسې شوی دي چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوی دي یا نو صرف شعر منظوم کول دا د تخلیق معنی نه لري تخلیق معنی دا د چې ستا کوم خام مواد هغه تامیز کړل او دا غي نتا یو داسې سیس پیدا کړو چې هغه سیس په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه او منل شي او غنل شي نو حالا به موږ دا غنو چې دلته تخلیق شوی دی ژبه استعمال چې د په شعر کې دا د ژبه به د خپل عمومي استعمال او چتاوي هغه د امیز نو یو نوې سیس یو نوې معنویت یو نوې مفهوم پیدا کوي نو حالا به موږ دا غنو چې د سیس د تخلیقي تجربه نه تیر شوی دی زموږ په کلاسیک شاعري کې له شعري صنعتونو ډیر استفاده کېدل خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډیر کم شوی دی مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربه کوي څه فکر کوي چې په نوې فورمونو کې تجربه کول به ډیر ارزښت ولري کبه دا ډیر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسی زما خیال شعري تجربه کا اره تجربه وي کاغه په غزل کې وي کاغه په نظم کې وي کاغه په کیتا کې وي کاغه په نوې قالب کې وي کاغه په زوړ قالب کې وي د یو لیک د پاره د یو تخلیقي لیک د پاره بنیادی شرط دا د اول شرط دا چې به تخلیقي وي دا غي نه پس بیا موږ دا کتلې شو چې دا کته یعنی د وړمبي خبره تعلق د یو سیس د تخلیقي حیثیت سره ده د دویمه خبره تعلق د یو سیس د صنفي حیثیت سره ده نو صنفي تجربه په خپل ځان کې بد نه دي کڅوک په نظم کې تجربه کوي کڅوک په هایکو کې تجربه کوي کڅوک په واقع کې تجربه کوي دا صنفي تجربه دي او دا صنفي تجربه چې کوم سیس ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ هغه تخلیقیت ده شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وي هر قالب یا هر فورم چې دی هغه په خپل ځان سره نوې خبره یا نوې شعر راوړي لدې سره څومره جوړي زما خیال دی چې د غزل چې کوم قالب ده دا خو یو مشخص قالب ده او ته ګوري چې بده مشخص قالب کې تا یو قسم خبره کړي ما بل قسم خبره کړي وي بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر ده نو هغه په بده یو قالب کې مثلا سل غزلې لیکلي وي په اصل غزلو کې دغه جدا جدا خیالات وي دا ولي وي دې مطلب دا دی چې قالب چې ده هغه ځان سره مشخص خبره نه راوړي په قالب کې مشخص خبره ځایول دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبره وي که زه خپل تجربه درته وایم قیصر صاحب ډیر وخت داسې سوي دي چې فرضاً
ما سره خیال وي نو ما هیڅ دته هغه نه د کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې په خپل بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپل په قالب ځان ته غوړه کړی دی په غزل کې ولیکل سي یا لمحه په آزاد شعر کې ولیکل سي یا په څلوريزه کې ولیکل سي. اصل مسله دا ده چې زموږ په ادب کې چې د مختلف اصناف متعارف شوي دي یوازې په شاعري کې نه دلته بزخه د ورسره د نثري تخلیق خبر هم وکم هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگاري مترادف دی او کردار چې دی دا په واقعیت کې ځان ښکارا کوي او واقعیت چې هغه په یو ماحول کې ځان ښکارا کوي موږ چې په افسانه کې یا ډرامه کې کوم سیس ته پلاټ وي پلاټ څه شی دی دا یو خاص ماحول وي په هغه ماحول کې یو خاص واقعي وي او په هغه واقعي کې یو خاص کردار وي ځینې خاص کردارونه وي او خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز سره د دې جواز دا دی چې موږ سره چې کوم تخلیقي واقعیت پېښ کوو دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی خوارو واروي چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیسې او چوکاټ کې نشي ځای دی نو موږ مجبور یو چې دا غیر لپاره ناول چوکاټ غوړه کوو دا په شعوري حالت کې یو څنګه چې تا وې په غیر شعوري حالت کې وي بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې خپ په موضوع شکل کې ځای ځینې د ډرامې په شکل کې همدغه شان په منظوم ادب کې مونږ ګورو چې کوم واقعیتونو کې نسبتاً یو تسلسل موجود وي هغه مونږ په یو باریک انداز پیش کوو دغه د لپاره مونږ سره د نظم مختلفې بڼې دي بیا ځینې داسې چې هغه ډېر وړو کې پیشکش وي دغه لپاره مثلا کیتا دا رباعي دا یا د غزل شعر دی وغیرہ نو دلته دا سوال چې دی د صنفونو سره تعلق لري او صنف چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي د دې ضرورت تر مخه راغلي دي چې کوم واقعیت وي دغه واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي مونږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپل راوړي او د خپل هیئت په خپل راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري او بالعموم دا ګڼل شوی دی چې دا سيزونه چونکې د کافیه او ردیف د دین آزاد شوی دي خبره یوازې د کافیه او ردیف ازادي نه وي مونږ چې کله په وروزو کې شاعري کوو نو د وروزو نه جوړ شوی چوکاټونه چې وي غدا سوي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي مثلا د غزل چوکاټ دی د اجتماعي چوکاټ او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي په دې تړلو چوکاټونو کې زم شاعري کوو او سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولای شي مثلا د غزل چوکاټ دی هغه په شخصي بنیاد بدلوي نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړه هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نشي هغه ته بارو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړي لکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضي دي هغه دادي چې دواړه مصري به متساوي هم کافیه به وي اولنې بیا په شعرونو کې هر دویمه مصره چې دا هغه په کافیه او ردیف کې ریپیټ کیږي او د مطلب سره وزن هم آهنګ کوي همدغه شان د شاعر تخلص په دې قاعده باندې چې تور رسیږي نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شاده وروزو متعین شو او دا چوکاټ چې دغه سوي خو د غزل چوکاټ د کتاب کې بدلون وکړو نو که هر څومره خوي که هر څومره خرابي خو د غزل چوکاټ بنوي اوس د آزاد نظم مسله چې دا یوازې د کافیه او د ردیف نه د ازادي مسله نه د چوکاټ نه د ازادي مسله ده دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي نو موږ د یو شاعر په اړه کې دا نشو ویل چې د په نظم کې چوکاټ نشته په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي ته د ګلاس نه پسمکه وبته وي کاغه هم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاری او صرف سوال دومره وی چې الته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي قیصر صاحب ورستي پښتنه ودا وکم چې کله خپل آثار په اړه معلومات راکړي دا چې خبرې مډيري پر ادب پوهنه وکړي نو کپایل ستاسو دوه نثر کتابونه وکړي فکر کوم ستاسو دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي پر هغه کلنډي خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي او ورسته کستاسو د شعر مجموعه په اړه معلومات راکړي جی بالکل لیک او تخلیق زمان نثري کتاب دی او په دې کې متفرق مقالې دي ادبي مقالې دي او په داسې وخت کې چې دا مقالې کله مالی کله نو اگر چې زما دا اعتماد نو یګنی زه په ادب کې کومه لویه کارنامه کوم خدا حقیقت ته چې پاره کې کم موضوعات ما رانیول او چړل مې نو ما داسې محسوسه ولا چې په دې موضوعات باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوی یا ډېر کم شوی یا ډېر مختصر شوی دي نو لیک او تخلیق دغه مقالو مجموعه ده بیا په هغه په دویم نثري کتاب چې دغه زما جمالیات یو نظریاتي جاج ده دا د جمالیات په موضوع باندې مالیکل دی او د یو
د یوې نظریاتي تقاضې لاندې مې لیکلی دی او زه به دا وایم چې په د جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه د افادې نظریه ده. نو دغه افادې د نظریې لاندې ما لیکلی دی په هغې سلسله کې چې څومره زما توان کېده نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول څیزونه استعمال کړي دي او ما دا ثابته کړې ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی دی چې کوم څیز زموږ دپاره مفید وي هغه زموږ دپاره ښکلی وي. مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه دی، دا یو بل څیز ته اشاره کوي هغه افاده ده او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه دی، دا یو دریم څیز ته اشاره کوي هغه د انسان بقا ده. لہذا انسان د بقا لپاره چې کوم څیزونه دغه په بقا کې معاون پاتې شوي دي یا پاتې کېږي یا ته زموږ توقع دغسې وي نو هغه زموږ دپاره مفید وي او چې کوم څیزونه مفید وي د هغې په باره کې زموږ نظر داسې جوړ شوی چې هغه څیزونه موږ ته ښکلي ښکاري، څیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي. شعري مجموعه زما وړاندې د غزلونو مجموعه ده د مات کودي ریحان په نوم باندې، بیا په هغې پسې دویمه مجموعه چې د هغه د 100 نومونه د عشق نور دي په دې نوم باندې د کې آزاد نظمونه دي او ورسره څه شمېر د غزلونو هم دی او دریمه مجموعه ده اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده. اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره بلکې دا به وایم چې د چاپ د پروسس دپاره بالکل اویلیبل د هغې ته مې نوم ورکړی دی ساجب سړی یم او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی، تهذیب څېړنه او کره کتنه. قیصر صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړ. ستاسو مننه او ستاسو د ادارې مننه او جماعت ته مو د خبرو موقع راکړله.